أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة البقرة داولی اسی اول باب شروع. اول کی ترغیب ورکو قرآن تپدری صفتونو داغین رسته به د متقین ډلې ذکر لو داغي 5 صفات. یو متقین به ایمان بالغیب لري، دیم به د منځ پابندي کوي، او دریم انفاق به کوي د الله په لار، او څلورم ایمان بلري په قرآن او په مخکنو کتابونو، او پنځم اخرت په ورځ باندې به یقین ساتي. نن پنځم نمبر آیت کې نتیجه ذکر کوي. یو سړی به وایي چې ما دغه صفات ځان کې پیدا کړل، پیدا به څه وشي؟ الله یې پیدا ذکر کوي. شپږم نمبر آیت نه وروسته دویمه ډله ذکر کوي، هغه ډله د کافرانو، او بیا به درېیمه ډله ذکر کوي، هغه ډله د منافقانو. اتم نمبر آیت نه د هغوی به 15 صفات راوړي، او آخر کې 2 مثالونه ذکر کوي. اولئک علی هدی من ربهم، دغه صفتونو والا الله وايي په پوره هدایت دی، من ربهم طرفا د رب د دوی نام. دی آیت کی ذکر کئی بشارت دنیوی و اخروی. دنیوی جزام ذکر کئی علی هدن، اخرویم ذکر کئی المفلحون مانا کامیاب دی. اولئک دا اسم اشاره دا پسیغی دا جمع سرا طولو تشامل دی. وندغ صفتونو والا چی ایمان بالغیب دے، انفاق دے، صلاة دے، منز دے، ایمان دے په قرآن او په خانو کتابونو، او یقین په آخرت. دغه صفتونه چې یو سړی جمع کی اعلی هدن الله په هدایت. په ضمیر او په اسم اشاره کې فرق داده، ضمیر کې نفس ذات مراد او اسم اشاره کې ذات مع صفت مراد. اولئک منا دغه صفات والا که صحابه او که نور خلق یو دا صفات په کې راجمع شو، علی هدن دی په هدایت دی. علی هدن هغه هدایت عظیمه چې د دوی د رب د طرف نه راغلی دی. هدن کې تنوین لپاره د تعظیم دی. هر سړی د هدایت دعوه کوي. فرعونم د هدایت دعوه کړي وا چې په سملار باندې معنا کار مولین موي چې موږ په هدایت یو. د هدایت دعوی کوي، الله پرد کوي چې نا اعلی هدن په هدایت دی. کم هدایت دی؟ من ربهم طرفا د رب د دوی نام. هغه هدایت چې د دوی د رب د طرف نه راغلی دی، په هغه هدایت باندې دغه خلق دی. واولئک الله دغه 5 صفتونو والا هم المفلحون، خاص دوی کامیاب دي. هدایت خود دنیا صفت شو، دابل صفت ذکر کوي فلاح. واولئک دوباره راوړو دا تکرار ولې وکړو، حرف عاطف سره ولې راوړو؟ حرف عاطف راوړو چې د مخ کې حکم کې دام داخل شي. دا مرکب دی په صفات مخکنو باندې. انا و اولئک دغه 5 صفاتونو والا چې مخکې تیر شو، دی به کامیاب امی.
اولئک دوبر راوړل لپاره تاکید دغه صفاتونه 5 صفاتونه سبب دی لپاره د فلاح او د کامیابی بدلته اولئک دای معرفه ذکر کړي او المفلحون ام معرفه ده ضمیر فصل په منځ کې راوړل دی په حصر دلالت کوي منا و اولئک او دغه 5 صفاتونه والا هم المفلحون خاص دوی کامیاب دي دوانه معرفي دي په منځ کې پس الله غو تخصیص ifade کوي المفلحون دا د فلح نه ماخوذ دي فلح لغت کې نفس یو شی سری کول او یو شی راستل قطع کول جدا کول نو څوک چې کامیاب شو دی مصیبتونه وشړول او ځان جنت ته ورساو به قران کې فلاح صرف د جنت لپاره استعمالي کی دنیا کې فلاح نشته ده ځکه فلاح هغه ځواني ته وي چې هغه پسې بوډا توب نه یا هغه عمر ته وي هغه خېزندګي ته وي چې هغه پناه نه نو دنیا کې هوڅو فلاح والا نشي جوړل تر څو پورې چې جنت ته رسیدل اولئک هم المفلحون دلته دې کې بشارت کامله ده پوره بشارت ده چې دا 5 صفاتونه والا چا 5 صفات چازان کې راوستل دا بس پوره کامیاب ده د جنت والا انسان ده ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دا زجر د کافرانو ته چې کفر کوي په کفر عنادي سره او به تخویب ذکر کوي رب د آیت مخ کې سره ده دې طرف ته تضاد وي ضد شی چې ذکر شي نو دام یو قسم مناسبت ده الاشیاء تتبین بازدادها شی چې معلومیږي په ضد باندې معلومیږي کنه ته یو شی ذکر کو به دا غي بل ضد خپل معلومیږي مخکې ویلې چې ایمان بالقران سره هدایت او فلاح حاصل شو وسوي چې انکار د قران نه کې عذاب برازي کنه به کافر کیږي په دې باندې انسان کله چې یو سره د قران نه انکار ان الذين كفروا يقرنا کسان چې کفر کړي کافر په دوه قسمه دی یو ښکار کافر دی زیدی نو دا مقابل د المتقین دی دې د وجه نه بیا مخکې ذکر کوم متقین مخکې راوړو دمه پسې کافران راوړو دریم منافق دی نو دا غي تقابل د مؤمنانو سره دې تم رخکار نه دی ښکار ګرځي راګرځي مؤمنانو کې لیکن پټي هغه رست ذکر کوي نو کله چې مؤمن معلوم شو او کافر معلوم شو منافق خپل ښکار کیږي چې دغه منافق دی دلتا ان الذين كفروا دای په عطف سره ذکر نه کوي چې و ان الذين كفروا زکا ایمان او کفر کې تضاد دي دوه مابین کې نو زد په زد باندې نه عطف کیږي کنه د ایمان او د کفر په مابین کې ډیر منافات دي زکه عطفونه په مخ کې باندې ان الذين ان په کلام کې د تاکید د پار راضی د دفع د وهم لپاره کفرو کفر لغت عربی کې دلالت کوي په پټوالي زمیدار تا ام کافر وي يعجبه الكفار زکا هغه ته کافر په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې هغه دانه پټي په دې سمګه کې نو کافر ورته وي اعجب الكفار نباتو دې د وجه عرف کې کاف فا را ویل کېږي د نعمت پټول په ناشکرۍ سره او عرف کې مطلق انکار ته ویل کېږي کفر د شریعت په اصطلاح کې کفر څه ته ویل کېږي شریعت په اصطلاح کې کفر او د ایمان مقابل تام
منګ ویلو ایمان ستوي تصدیق بجميع ما انزل الله. نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې الله څخه نازل کړي دي پاغي باندې تصدیق کول دي ته ایمان وای، او چې انکار دي ته وکړو دي ته کفر وای کړه. بس کار حاصل دا کفر څه ته وای. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی دی هغه نه منل دي ته ویل کېږي کفر. اقسام د کفر خطیب شربیلی رحمه الله لیکلی کفر په څلور قسمه ده. یو نفس انکار دی چې یو سړی وایي ته نبی نه منم قرآن نه منم انکار دی وکي. دویم کفر جهود دی سخت انکار کول مخالفت کولم. دریم کفر عنادی دی د عزت د وجنه قرآن حدیث نه منل. څلورم کفر النفاق دی د منافقت کفر دی. سواء علیہم برابر خبره ده په دوی باندې انذرتهم کیر ورکه دوی ته. سوال راځي ډیرو کافرانو خو ایمان راوړی دی نو څنګه الله وایي برابر خبره ده په دوی باندې کیر ورکه او کیر نه ورکه ایمان نه راوړي. مفسرین جواب کوي دلته مراد د کفر نه کفر عنادی زدی دی. هغه کافر ته کته ير ورکه او کچیرته تا ير نه ورکه هغه ایمان نه راوړي. کم کافر چې هغه زدی دی عنادی دی هر څومره دلایل وته پیش کی ایمان نه راوړي. سواء علیہم سو کوئی دا مخکې د پاره خبر دی او رست لا یمنون تحال له یا دا بل خبر دی غره قولا دی. سواء علیہم منځ کی جمله حالیه ده او رست لا یؤمنون د ان د پاره خبر دی. سواء علیہم سواء مصدر دے که حال شو که خبر شنو الذین باندې حمل لکیږي. جواب دا مصدر مبنی للفاعل دے مستوین سره دے. سواء بمعنى مستوی منا مستوی علیہم الانذار وعدم الانذار برابر دے په دې باندې ان يرول او نه يرول. کیر ورکه او کیر نه ورکه بس دا دي کافرانو باندې برابر دي ایمان نه وروړي. انذرتهم دې کې دا حمزه استفهامیه ده او دلته دې دویمه حمزه چې دا حمزه د باب افعال ده. دلته استفهام مقصد نه ده بلکې دلته سواء معنا د تاکید تسویت لپاره حمزه راغلی ده او امم راغلی ده تاکید تسویت لپاره. انذرتهم منا کیر ورکه دوی ته ام لم تنذرهم کیر نه ورکه نو د ایمان نه راوړي. سوال راځي کیر ورکه او کني ورکه ایمان نه راوړي نو دعوت او تولی کومنګا به خدا دعوت به پیدا شکنه. جواب دار سواء علیہم معنا برابر خبره ده په دوی باندې دعوت په دوی باندې اثر نه کوي. هغه ته پیدا نه رسي لیکن تا ته دعوت پیدا درکې کنه ته داعی دعوت کوه دعوت خپل پیدا ده. انذرتهم انذار ستوي لیکيږي الاعلام مع التخويف. انذار وای خبردار سره د یې نام. به سوال راځي دا هو چې کوم د انبیاء تعالی کتابونه ورکړي و نو انبیاء به دوه کارونه کول یو به انذار کو بل به تخویف ور کو تبشیر. انذار تبشیر نو دلته صرف انذار ذکر کړی دی کیر ورکه او کیر نه ورکه خود سینې دی ویل کیر ورکه او کیر ورکه ایمان نه راوړي. تبشیر ولی ذکر نه کو د څه به ویل ابشرتموهم ام لم تبشرهم کتا سودی ته یې زیره ورکوي او کزیر نه ورکوي انذار ولی ویو. جواب دار دی کافران دي اهل بشارت نه دي چې څوک ته زیره ورکی او په مقام د دعوت کې انذار ډیر مؤثر چې کله یو څوک عنادي کافر یو زیدي او هغه ته تزیره ورکی نو دا ډیر اثر کوي په نسبت سره تبشیر د چې تزیره ورکی. نو کله چې انذار پیدا نه ورکی نو بشارت کو په طریق اولا باندې پیدا نه ورکی نو ځکه بشارت ذکر نه کو انذار ذکر کوم. لا یؤمنون کدا بل خبر شنو بیا دا جمله مستانفه ده او استئناف لیکي کی جواب د سوال مقدره تا
دلته مخکې ویلي انذار او عدم انذار برابر دي، نو هغه عدم انذار د انذار په شان دی او که انذار د عدم انذار په شان دی. هر کله چې عدم انذار د انذار په شان شي نو بیخ خلق دی که انذار نه کې نو اثر په کوي. نو لا یؤمنون کی اشاره ده ته چې انذار د عدم انذار په شان دی، انذار هم پیدا نه ور کوي، پاتې عدم انذار. به سوال راځي دلته الله فیصله وکړه چې دوی ایمان نه راوړي، نو آیا د دوی په ایمان نه راوړلو باندې به الله راضي؟ جواب دا دی دلته الله موږ ته اخبار خبرداري راکړي دی، اخبار مستلزم د رضا لپاره نه یو. الله موږ ته ویلي چې دوی ایمان نه راوړي، نو دینه خدای نه لازمي چې الله دې په عدم ایمان باندې راضي. لا یؤمنون منا ایمان خو نه راوړي، او بل ځکه الله وی ولا يرضى لعباده الكفر، الله د خپل بندگانو لپاره کفر نه خوښوي. او اخبار دې په اعتبار تقدیر سره، او تقدیر علم خو زموږ سره نشته، دې علم د الله سره دی. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دی آیت کی تخویف دنیوی و اخروی نرست ذکر کیا، دا تخویف دنیوی شو او تخویف اخروی پس د زجر نامخ کی زجرو. اس دی آیت کی تخویف دنیوی ذکر کئی، تخویف اخروی. ختم اللہ ختم علیکی کی پلغت عربی کی یو شی اخر تر رسول لکه خلک وی کتاب می ختم ک معنا اول نه تر اخر ته ورسو، پلانې کار می ختم کو معنا اول نه تر اخر پورې می وکاو. ختم په لغت کې دی ته وی ختم په معنا د مهر سره مرাজি، دې ته لازم عرفي وی شی چې اخر ته ورسیږي نو مهر په ولګي کنه، خلک په مهر وی. کتاب اخر سره ته ورسید مهر په ووا، عریضه اخر سره ته ورسېدله مهر پی ووا، عریضه دی وکتله الکټا پیغام دې ته مهر وای. اصطلاح کې مهر څه ته وای؟ انسداد الشیء من جميع جوانبه، یو شی د ټولو طرفونو نه بندول دې ته ویل کېږي محرم. ختم الله دلته د ختم نسبت شوی دی الله ته چې الله په مهر لګولې دی، سونه ول الله بند کړی دی. اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې خالق د خیر او د شر الله دی، خو لیکن کسب د شر الله نه کوي، قبیح کارونه الله نه کوي، الله دا غي کسب نه کوي، بلکې قبیح کارونه انسان په خپل اختیار سره کوي. دي انسانانو ته الله دولاري خودلې دی، یو د ایمان بل د کفر. الله تعالی دې چې ګوره د ایمان په لار باندې راشه، دا انسانان په خپل اختیار باندې د کفر لار غوړي کی، په دې کې خو الله مجرم نه دی، بلکې دا جرم دی په خپل کوي. ختم الله دا یا د مخې د لپاره علت دی، لا یؤمنون ایمان نه راوړي، ولې ځکه الله په مهر وهلی دی. بلکې قرطبي ابن کثیر دې ذکر کوي امت اجماع کړي د په دې باندې چې الله دلته چې کوم دی په دې چې الله نسبت د ختم او تبع ځان ته کړي دی، الله په مهر لګولې دی د دې پوری ژوند باندې. دا په طریقه د جزا ورکولو د کفر سره کوي. دا خلک دومره کافر دي چې دین دي عنادین دي چې الله په اخر کې مهر ایسته وو، ایمان نه راوړي دوی. نو دوی ته الله سزا ورکړه د دې د کفر، ایمان نه راوړي. نو چې ایمان نه راوړي نو ختم ولا پکار دی، اخر کې پیسته مهر الله وو چې بالکل ایمان دی نه راوړي. نو علی قلوبهم علی راضی لپاره تاکید د ختم د تراغله د احاطه لپاره، ما نزل زل کې چې کوم دی خالص نشته دی. قلوبهم د قلب نه دی، قلب دا هغه اندام دی چې د انسان د سینې چپ طرف ته دی. او حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان فی الجسد لمضغه، په بدن کې و ټوکړه ده، اذا صلح صلح الجسد كله، کله چې دای و ټوکړه روغ شي، پاک شي، جوړ شي، ټول بدن سره جوړي.
و اذا فسدت فسد الجسد كله، کله چې دا یو ټوکړه خراب شي ټول بدن سره خرابېږي. پیدل ته سوال راځي نو په کوم مسله چې اکه مسله چې او هغه کوم ټوټه ده نو په هغې باندې د مهر څه فایده ده؟ جواب اهل علم وایي دلته ذکر د قلب د مراد د عقل له ذکر د محل مراد د حال. په دې عقلونو یې الله مهر واله دی. وعلى سمعهم دا عتب دی په علی قلوبهم باندې ختم دلان دی منه مهر الله لګولې دی په دې زړونو باندې. وعلى سمعهم په غوګونو باندې مهر لګولې دی. سمع دا قوت سامعه ته وایي او مواضع د سمع تام وایي چې غوګونه دي اورېدل په کوم ځای باندې کېږي هغه په غوګونو باندې کېږي که نه. دلته د سمع نه مراد مواضع السمع هغه ځایونه چې اورېدل پې کېږي مضاف حذف دی. بیا دلته آذانهم یې ونه ویلې وعلى آذانهم د دې په دې غوږونو باندې او مواضع یې ونه ویلې صرف سمع ویلې اشاره ده دې ته که غوږ دې کټ شي نو بیا هم سمع کوي که نه. نو دلته صرف اورېدلي ویلې وعلى سمعهم معنا په اورېدلو زیده دویم غوږو په کوم ځای باندې خبرې اوري په غوږونو باندې. نو قوت سامعه وایي چې کله غوږ کټ شي ومخکې قلوب هغه جمع ویلي وروسته ابصار چې کوم دی هغه جمع ذکر کوي. وعلى ابصارهم منځ کې دا سمعهم مفرد ویلي نو یو هدین مراد مواضع د سمع دي زینه د اورېدلو بل دا چې دا سمع مصدر دی او مصدر کې مفرد تصدیه جمع یو شی په غوږونو باندې د مهر پیدا صدا ځکه حق په ناوري نو مهر ولا پکار دی. الله په مهر لګولې دی حق اورېدل په دې باندې بدلږي. وعلى ابصارهم الله وې د دې په دې سترګو باندې غشاوتون غټي غټي پردي له ناشنا ناشنام. وعلى ابصارهم غشاوه دا خبر مقدم دی غشاوتون مبتدا مؤخر ده. ابصار جمع د بصر ده. بصر کله نفس سترګو ته وایي کله بصیرت د زړه ته وایي د زړه پوهې ته. ابصار کله بصیرت قوت ته وایي قوت د لیدلو ته. کله نفس سترګو ته وایي. على ابصارهم معنا سترګې یا قوت د لیدلو. غشاوتن معنا پردي دي په دوی باندې. غشاوتن نکیره ویلي نکیره هغه ځای کې استعمالیږي چې یو شی ډېر ناشنای د دې په دې سترګو باندې پردي دي خو لیکن منګې نه پیژنو ناشنا ناشنا پردي دي. غشاوتن کې معنا د پوره پټوالي ده داسې پردي دي چې دا سترګې یو له مکملې پټې کړي دي. ولهم عذاب عظیم او د دې لپاره عذاب دی د لوی شان والا. ولهم لهم د مخکې راوړه د عذاب عظیم نه د لپاره د حصر خاص الله وې د دوی لپاره عذاب دی د لوی شان والا. عذابون د عذبون نه ماخوذ دی. عذب په عربی کې ویل کېږي حبس او منع ته. وګو ابو تم عذب ویل کېږي ځکه تند منع کوي کنه چې تند منع کی. وس عذاب ته عذاب ولي وای ځکه صاحب د عذاب د ارخیر او د راحت نه بنشي کنه داغه بدن ته سبب برخي شي د راحت او د ارخیر نه ځکه عذاب ته عذاب وای. عذاب کله د دنیا مصیبت تام وای لکه ایوب علیہ السلام ویلی منسب و عذاب رب ما ته تکلیف را رسیدلې دی عذاب را رسیدلې دی. حالت مصیبت د دنیا مراد دی د عذاب نام. عظیم دلالت کوي په دې چې دلته د عذاب یو خو مراد دی هغه سزا چې په ګناهونو باندې مرتب یم. عذابونه نکره ویلي او عظیم دا صفت دی دام نکره دا تاکیدات دی په تنکیر کې چې دا عذاب دی ګوره ډېر ناشنا عذاب دی په دنیا کې ګوره مثال نشته دی. عظیم معنا د عظیم الشان عذاب دی ګوره عظمت د شان د عذاب دا څه دی یو خدا دی چې دوام به په عذاب کې دویم لا یخفف نه بس پکېږي. دریم احاطه دا څلورم هیبتناک دی
نو چې کله په عذاب کې دغه صفات نو هغه عظیم عذابي کنه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دیجه نه پس د منافقانو بحث شروع کیږي او دا دریم قسم ډله ذکر کوي چې سورۃ الفاتحه کې وته زوالین وته ویلو ولا الضالین. دا زوالین ذکر کوي منافقان. د منافقانو پنځل صفات راوړي. منافقان چې د منافقانو صفات اکثر چې قران کې ذکر کیږي په مدني سورتونو کې ذکر کیږي ځکه مدینه کې منافقان ډېر دي. منافق په دوه قسم دی، یو اعتقادي منافق دی بل عملی منافق دی. اعتقادي منافق په دوه قسم دی، یو دا دی چې ځل کې انکار محضی، دیم هغه منافق دی چې ځل کې شکی. نو ارچ انکار کوي او ارچ شک کوي، دا دوه کافران دي، د دین نه وتی دي. مدینه کې منافقان نه یریدل. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغ يهودان مسیدل، مدینه کې منافقان مسیدل، دوی نه یریدل د نبی صلی الله علیه وسلم نه. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم په بدر کې د مکی مشرکان مردار کړو، دا منافقان به ویریدل یلکه د نبی نه غوړیره پکار ده. ومن الناس الله وای باز د سپکو خلقنا تحقیر دے دے کې من یقول اسوک دی چې وای من وای آمنا بالله، من ایمان راوړل په الله. آمنا بالله عملی منافق دا ده چې عقیده کې کفر شرک نه او اعمال د منافقت پکې دي، ته عملی منافق وای. لکه نبی سلام فرمایي اذا حدث كذب، کله چې خبرې کوي دروغ وای، کله چې وعده وکي خلاف کوي، او کله چې خبرې کوي نو به پکې کنځلې کوي. دا د منافق صفات دي. نو حکم د عملی منافق څه دی؟ من مؤمن دی، خو ارچ منافق اعتقادي دی، عقیدی منافق دی، په عقیده کې نفاق دی، هغه کافر دی. بیاغي سره جهاد او جنگ کیږي او کنه. حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی، نبی سلام په ویلي کزه د منافقان مړ کما قتل کم. خلق وایي چې دا نبی له ونه شوی د خپل ملګری وجني. دلته الله د منافقانو پنځل صفات راوړي. نور قران کې منور صفات راوړي تفصیلا. دلته د منافقانو پنځل صفات کم دي. یو صفت ادا ده وما هم بمؤمنین، ایمان د زړه نه راوړي. دویم صفت به ذکر کې یخادعون الله، د الله سره دوکه کوي. دریم صفت به ذکر کې وما يشعرون، د شعور نه لري، پوی نه لري. څلورم صفت به ذکر کې فی قلوبهم مرض، پسونو کې مرض ده. پنځم صفت به ذکر کې بما كانوا یکذبون، دروغ وي همیشه. شپږم صفت به ذکر کې انما نحن مصلحون، فساد نوم د اصلاح ورکیا. اوم صفت به ذکر کې هم المفسدون، الله وي فساد کې منافقانو. اتم صفت به ذکر کې کما امن الصفها، صحابو پس پوچھ رد وي، هغه ته سپک خبرې کوي، هغه ته سپک ښکاری. منافق صفت ده. نهم صفت د منافقانو د هم الصفها، خپل قبقلان دي. لسم صفت به ذکر کې لا يعلمون، نه پويږي. یو لسم صفت به ذکر کې قالوا اننا معكم. منافقان مؤمنان ته موږ تاسو ملګری او ځل کې ملګرته نه یو. دولسم صفت انما نحن مستهزئون، مؤمنانو په ټوکی کوي منافقان. دیارلسم صفت په طغیانهم بنا سرکشان دي دا منافقان. څوارلسم صفت په ذکر کې اشترا او ضلاله گمراهي واغسلا. پنځلسم صفت وما كانوا مهتدين، د هدایت ولا نه دي. دا پنځل صفات دي دلته راوړي د منافقانو. په دې ټولو صفاتو رجع درې صفاتو ته کېږي، لکه څنګه چې د متقینو اصلي درې صفاتو، د کافرانو دریو، دغه رنګ د منافقانو اصلي صفات درې دي. یو خداع کوي، دویم فساد کوي، دریم صحابو پورې سپکې سپورې وي. خطیب شربینی لیکلی دي د منافقانو ذکر الله ولې په قران کې کوي ځکه دای اخبث کافر دي. یو په دې منافقانو کې کفر دی، بل کفر سره ډیر ناکاره عملونه کوي ځکه ډیر خبيثان کافران دي منافقانو. به پاول کې تعریف د منافقت، منافق چاته ویل کېږي؟
منافق هغه چاته ویل کیږي چې په خله باندې اقرار کوي خو لیکن په ځل کې هغه شان نه یا په خله وایي زه مؤمن یم په خله مسلمان ته وایي زه عملګری یم په خله چې کومې خبرې کوي او په ځل کې نه دي ته وایي منافق. ومن الناس دا عتب کو په مخ کې باندې ان الذين كفروا باندې عتب دي زګه د کافرانو سره د منافقانو مناسبت شته. منافقانم کافر دي او کافرم کافر دي. نو ومن الناس کې و بیا عاطفه ذکر کو ومن الناس دي تقسیم کی دلته تقسیم ته اشاره ده چې انسانانو په اقسامو کې قسمونه دي. یو هم کې ذکر شو کافر نو صفات قسم ذکر کوي اشاره د تسلیل او توهین ته چې ومن الناس بعض د انسانانو ناس پک خلق دی الله وایي ځکه توهین سره ذکر کوي. من هغه څوک یقولو چې وای آمنا من ایمان راوړی دی بالله په الله باندې او بالیوم الاخر او پر ورځ د آخرت. مې یقول قول په قران کې په 15 طریقو سره راځي. یو قول د الله دی د الله وینا، دویم وحده لکه الله خپل انبیاء ته کړی دا، دریم قول لسانی منه د جبه وینا، څلورم قول چې کوم دی هغه په جبه او په زړه په دوانو باندې اعتقاد د زړه او حکایت د جبه، پنځم د قول سله کې چې علی راشي بیا د اختراع د پاره راځي د دروغ د پاره یقولون علی الله الله باندې دروغ وای. دلته قول لسانی مراد د مؤمن به دو ذکر دي. به سوال لږ چې یو سړی صرف دا دو منین واه مؤمن کې دی نشي کنه. جواب دا دی ذکر د دې دو مستلزم دی ټولو ایمانیات دلرا سړی په الله باندې ایمان راوړي پرز د آخرت بس ټول ایمانیات دی کرال. ځکه ایمان بالله مبدا د ایمانیات دا منتها د ایمان بالآخرت دا منځ کې ټول ایمانیات رال. په منافق وي چې زه د مؤمن ما چې دا اول نه تر اخره پورې ټول ایمان ما کې شته الله پرد کوي. وما هم بمؤمنین الله ولې دا منافقان ایمان راوړل کې د سلام وما هم بمؤمنین دا یا جمله حالیه ده. حال دا دی چې د مؤمنان نه دي. سوال مخ کې هودي اقرار ذکر کو چې امن نامنګ ایمان راوړل په الله دا هو تعارض دی دی وای مؤمنان او الله وای دی مؤمنان نه دي. جواب دا دی اثبات د یو ایمان دی او نه په بل ایمان دا. ایمان کې یو جز د اقرار بل جز د تصدیق قلبي. د دوی خو اقرار شته دی چې آمنا بالله په جواب باندې موږ مؤمنان یو لیکن سره کې تصدیق نشته دی. دلته چې الله نه په ایمان کړی دا تصدیق قلبي کړی دا چې رد دی پسونو کې تصدیق قلبي نشته دی. وما هم بمؤمنین معنا مراد دین دا ده چې نه دي دوی تصدیق کوونکي پزړم. اقرار کله کله زائل شي شرع کې لکه قران کې الله الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. یو سړی په چا ټوپک راوغستو په دې سره ولونی او چې شابه د کفر کلمه ویوا او د کفر کلمه ویل دا حالت د اکراه ده خیر ده و دی وای پیته خپل دین کې شکم ده او اپشي په خپل اقرار وکي زله کې خو شکم ده یقین هغه صفات دي په ایمان باندې. او تصدیق د قلب په صورت سره بنزایل کیږي چې کله تصدیق د قلب د سره تصدیق په ایمان کې زایل شنو بالکل سره د ایمان نخره کنګالیږي ایمان دیوزي. وما هم بمؤمنین کی تاکید ده چې ګور څوک په دوکه نشي الله وای دی ګور مؤمنان نه دي اسه په خلی باندې وای چې موږ مؤمنان یو موږ دایو موږ هغه یو الله وای دی ګور د زړه دا خبرې نه کوي د زړه مؤمنان نه دي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دی آیت کی زجر د منافقانو ته دو صفات قبیحه ذکر کوي د منافقانو. یو خداع دوکه کول، دیم عدم شعور بالخداع په دې خپل خداع او دوکه باندې پويږي نه. یخادعون الله دلته عطفونه کو ځکه دا استیناب د جواب د سوال ته اشاره ده. سوال پیدا شو چې ارکل داخله مؤمنان نه دي نو امن نه څه لپاره وي. جواب داده دوی امن نه وي د خداع د لپاره دوکې د لپاره امن نه وي کنه. خداع د خدع نه ده. خدع لغت کې ویل کېږي پټول وتا. بعض اهل لغت دوی چې خدع
اصل کې فساد ته وي منافق خپل کفر دا پټ ساتي او خداع دوکه کوي اصطلاح کې الوسی و معنی ذکر کړی دا حاصل ادا ده خداع ستوي د چا په یو خیل کې د سره واستل چې خلاف د ارادي ستانه لکه ته اراده وکي د بدای یو سړی سره او ښکارا کې هغه تنیکی او حالت په اراده دی بدای قرطبی و معنی ذکر کړي په طریقې د حدیث خو سره دی ولنده ذکر کړي خداع ستوي ان تعمل بما امرك الله به وتطلب به غيره من تبار اغسبانه عمل وکي چې الله به تا امر کړي او مقصد دی به بلی کار کې د نیکی ولیکن ستاسو کې مقصد بلی دي ته ویل کېږي خداع دوکا دا د منافق صفت ده امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې په کتاب الحیل کې درد حلو د پاره دا آیات ذکر کړل دي چې یخادعون الله بعض خلک حلی کوي او د حلو سره دوکا کوي الله سره عرب وای الضب خادع منا خادمی دوکا ور کوونکی چې دو سوري جوړ کړي خکار کون کی تا دوکا ورکی شیرا زپدیجے کی ماغا استفبل جروزی یخادعون اللہ سوال رازی یخادعون سقد بعد مفاعلی دا نو مفاعله صدور دا جانبینو نغواری نو اید اللہ دا طرفنا خداعشتو کنا یو جواب دا دے چشتر دے لکا صورت نساء کی براشی وہو خادعون اللہ دوی سر دوکا کئی دا دے دوکی بدلور کئی دویم جواب دا دی چې با مې وفعلا ارزه کې د مغالبې د پاره ناراضي بلکې د مبالغې د پاره می کله کله ډېرې دوکي کوي د الله سره کوي به بل سوال راضي خداع هوې لیکيږي پټوالي تا نو الله نه پټيږي کنه جواب دا دی یخادعون الله بزعمهم دوکه کوي د الله سره خپل ګمان باندې د سوي شرمن الله له دوکه ورکو حالان کې الله له څوک دوکه نشي ورکوله الله ستاسو پر زبان عالم دی نو دوکه کوي د الله سره والذین هو دا کسانو سره منو چې ایمان راوړل دي هغه وخت کې د مؤمنانو مراد صحابه منافقان د صحابه سره دوکي کوي صحابه سره به دوکي کولې کنه آمنا به ویل چې موږ ایمان راوړل او قسمونه به هم کولم وما يخدعون الله ويدي دوکه نشي کولای الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره دوکه کوي دا دوکه په حقیقت کې د دې د ځانونو سره ده دي توي بیان د عقوبت د مخادعي عقوبت د خداع ادا ده چې دا دوکه ورسا دوکه ځان ته متوجي ده بل چا سره دوکه نشي کولای سوال راځي دلته خداع د مؤمنانو د پاره او ثابت کړي چې مؤمنانو سره دوکه کوي نو وسوي چې نه د ځانونو سره دوکه کوي یو طرف ته اثبات کو بل طرف ته نه پی وکړه جواب دا د ظاهر دوکه د مؤمنانو سره د ظاهران خو لیکن حقیقت کې دا دوکه د منافقانو د خپل ځانونو سره ده نو ولی د خپل ځانونو سره دوکه کوي دا څه بخلان خلق دی الله او ما يشعرون قبخلان خودي کنه د شعور لري پويږي نه تابل صفت ده وما يشعرون سره عطف کله ده دې سره د شرکت د مقابل نه سمت لمنه سره د شرکت د مقابل نه هغه کارم کوي خداعم کوي او پویګم نه کنه يشعرون د شعور نه ماخوذ دي شعورم علم توي او خاص علم بالمشاعر مشاعر معنا مشاعر محسوسات توي علم بالمحسوسات شعور وي فنبي د شعور سره د دې سړي لکه کل انعام د سارو پشان دي د چرپیانو پشان دي نه پويږي د شعور نه لري الله یوم يخدعون د دوکه نشي کولای الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره او ما شعورون او د شعور نه لري الله نه پويږي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون دا زجر دے منافقانو تا په ذکر د دو قباحتونو سره د عذابنا رب دا دے چې دلته عتب نه دی کړی ځکه دا هم جواب د سوال دی هر کله چې خداع کوي نو ضرر د دې خداع رسي د دې ځانونو ته نو دوی په ولې نه پوهیږي الله جواب کوي چې ځکه نه پوهیږي زړونو کې مرض دی نو دا ما قبل د پر علت دی
فی قلوبهم فی د انغماس لپاره ده، معنا پسلون د دوی کې دنه مرض ده. اشاره د تاکید ته. مرض د مراد چې کوم نه مرض روحاني ده. اگر که حدیث د مشکات کې مراغلي دي، نبی صلی الله علیه وسلم یو څه د تبي فواید بیان کړو. ټکله یو چا باندې تبرا شي دینه په ګناونه رجیږي، ګناونه په معاف کیږي، الله را یادېږي انسان ته. پدې کې یو سړی ویل چې رسول الله تر اوسه پورې خدما په دې سب باندې تر نه راغله. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل اخواشه ته خو منافق زمنګ د ملګرو نه نو ظاهری درد په منافقانو باندې نه راځي. ارچ مرض ده، نو مرض د دې روحاني مراد ده، د زړه بیماران دي، منافقت پکې ده. نو ظاهری مرض خو په منافق باندې ناراضي، بلکې مراد د مرض نه د مرض باطینی ده، د زړه مرض. په قلوبهم مرض، الله ولدی په دې زړه کې مرض ده. مرض لغت کې نفس ضعف او کمزوروالی ته وایي. قران کې د مرض ماده یو سلطول سره تراغله ده. مرض دې یو ضعف دې چې عارضی کې بدن ته، چې بدن د اعتدال مناسبه نه وباسي، دې ته مرض ویل کېږي. که علاج مناسبه وشي روغ بشي، او که علاج مناسبه ونشي نو دنیا ژوند به ختم کیستا. بل مرض روحاني دې. مرض روحاني څه ته وایي؟ هغه مرض روحاني هغه ضعف د عقیدې ته وایي، د عقیدې کمزوروالی ته وایي، او د اعمال او د اخلاق ته انسان د اعتدال شرعي نه وباسي. او که علاج په قران سره وکم مرض به ختم شي، که علاج ونکه جهنم ته بځي. د مرض روحاني مصداقات څه دي؟ مرض روحاني څه ته وایي؟ مرض روحاني یو جهل له، بل جبن دی، بوزدلی دا، کسل له، سسوال له، بخل له، دغه نفاق د ریا دا وغیرہ. دا چې کوم دی هغه مصداقات دي د مرض روحاني. مرض روحاني دغه ته وایي کنه. مرضون معنا مرض دی د شک یا د ریا، یا مرض داده معنا دوستانه کول د کافرانو سره د وجه د یېرنا. کافر سوال وي موږ دوستانه کو، منافقان وي ځکه وي موږ تیری کو کړ. په قلوبهم مرض، الله ودې په دې زړه کې مرض دی، معنا جهل دی، کینی دي د مؤمنانو سره وغیرہ نور مرضونه پکې دي. فزادهم الله مرضا، فزید کې الله زید دي کې الله تعالی د دوی مرض. دا اشاره کوي الله د منافقانو عناد ته چې دوی دومره زیاته کوي. الله د دوی مرض په قران کې راولې غلو. سبب د مرض یې څه ده؟ په څه باندې دا مرض زیاتېږي؟ نو قران چې څومره زیات نازلي کې د دې د مرض سره یې اضافه کیږي، منافقت یې اضافه کیږي. امام قرطبي وایي دلته دا فزادهم الله مرضا دا خیری ام دی وایي یا الله مرض دې زیات کې، فزادهم الله فزید کې الله تعالی مرضون د دې مرضام. ولهم عذاب الیم، دا مز کې تخویف اخروی ذکر کړي. ولهم الله وایي د پاره عذاب الیم، عذاب دې درناک بما كانوا یکذبون، په سبب د دې چې دوی دروغ وایي همیشه. علیم دا وزن فاعل له، مؤلم معنا درد ورکون کې زړه تا. بعض مفسرین لیکلي دي چې علیم وزن فاعل له په معنا د فاعل نه راځي. علیم سمانه درد ورکړی شوی. سوال راځي عذاب له دردونه نه دی ورکړی شوی، عذاب خپل درد ورکړي. به وای دا صفت د مبالغه لپاره د عذاب د سخت دی، لکه درد خپل درد ورکړي شي. نو عذاب کې خپلم عذابي، عذاب له نور عذاب ورکړي شي، نو سخت زید شي کنه. قرآن کې د منافقانو لپاره علیم ذکر کوي او د کافرانو لپاره عظیم ذکر کوي. مخکې ویلي ولهم عذاب عظیم، د کافرانو لپاره کې چې داخله لپاره عذاب عظیم دی. منافقانو لپاره کې وایي چې د لپاره عذاب علیم دی درناک. او دا کافرانو کفر چې دغه ښکارا دی او غټ دی، ځکه هغه غټ عذاب ذکر کوي، ښکارا عذاب. د منافقانو نفاق پټي نو درد او تم پټ ورګي، ځکه درد باندې انسان خپل پويږي بل چاته پته نه لګي. زمونږ یو استادو هغه شبکله شاګرد وو، نو هغه به د سکارو کو په دې وخت به ول زور وکړو، وایي عذاب علیم ورکو. عذاب علیم دي ته چې بل چاته پته نه لګي، او صرف دې ته پته لګي چې رماته تکلیف ده.
نو منافقان له چې الله عذاب ورکړي بل چا ته پته نه لګي صرف هغه ته پته لګي چې د اسمانه پر عذاب دی عذاب الیم دی ته وي بما كانوا يكذبون په سبب دې چې دوی دروغ وي همیشه دا سبب دی لپاره د عذاب الیم دلته چې کوم دی بما كانوا کی پای سببیه ده او ما مصدریه ده او ارچ کان ده نو کان داخل دی په فعل مضارع باندې کله چې کان داخل شي په فعل مضارع نو به استمرار پیدا کوي منا په سبب د همیشه دروغ ویلو منافقان العذاب الیم دی ولی زکه همیشه دروغ کوي کړه به کذب د منافقان عام دی مخکی ویلی آمنا بالله دی کوم کذب دروغ ویا په عام حالاتو کې دروغ وای خداع هم کوي دوکي مور کوي ټول دروغجن دي منافقان به کذب دروغ ویل دا ګناه کبیره ده څوک چې دروغ وای دا مرتکب دا فاسقي نو کله چې یو سړی دروغ وای دا د منافقت صفت هم شکره ارچ ابراهيم عليه السلام باره کې کذبات راغلي دي هغه دروغ نه دي هغه توریه دي توریه دا مطلب چې دی قصې دی خبره ته مطلب وي ستا مخاطب ته قریب مقصد واخلي او ته بعید مقصد واله ا توریه دا چې د په پاس زینو کې جایز ده لکه حدیث کې راغلي دي چې خپل خزه ته دروغ شی ویل ځکه خزه او څوک نشي مړول او نه راضي کوله ځان نه نشي راضي کوله دا هغه غوښتنې ډېری دار او هغه راوړه بس کور ته شو دی ته چې خزه یره ما ته ډېر ګرانه او دا شی چې درته کم یاد کړي او جامع و غیره اس طرح نه یې رشه تاسو به چې پیسې نه ته دروغ او چې رزمانه یې ته خزه د چې دروغ ونه وینو هغه به خپکیږي د چې په پختینه پیدا ده خپل خزه د دروغ شی ویلې دیم کله چې دوه مسلمانان جوړه دوه مسلمانانو مابین کې دروغ شی ویلې څه مطلب یو کس دی بل سره جوړه نو هغه یو کس ډېر تیزی خبرې وکړي او تور شپل ته شل کس تاسو ډېر صفت وکړه هغه ته دومره ګرانه به د بل ورشه دی بل ته شل کا هغه تاسو دونه صفاتونه کوي نو صفاتونه نه کتاب کې دروغ ویل د اصلاح لپاره دا جایز دي دا غرانګي جنگ کې دروغ شویل چې کړه د مسلمانانو کافرانو جنگي بلکې دا باج زینو کې دا کیسه چې کوم دی هغه توریه دا مقصد معنا چې دوه مقصد دی ته یو مقصد والی اسلام مخاطب ته بل مقصد والی کیسه په لغت کې تردد او خطا ته وای لکه بیزاوی وای کذب الوحشی منا وحشی سناور باندې چې کله روب راشي نو کله یو خوا منډه کې کله بل خوا منډه کې ور خطا شي یا سورۃ نجم کې براشي ما کذب الفؤاد ما را التلغوی معنا مراد دا تردد او خطا او رعب نو الله وای دوی د پر عذاب الیم دی بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ وای همیشه دروغ وای دوی واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون د دې څخه نرستا دی آیاتونه چې ذکر کړي دا آیاتونه دا په عطف سره راوړي دی آیت کې سجر دی یو صفت منافق ذکر کړي صفت ادا دی قالوا انما نحن مصلحون موږ د اصلاح والایو منافق سره کار کوي د فساد نو مولا د اصلاح ور کوي عطف کړي دی و اذا قيل فمخ کې باندې دی کې اشاره ده چې دام یو سبب دی د اسباب د عذاب نه په دې باندې انسان ته عذاب بلاوي عبارت د څه دی ولهم عذاب الیم منا بما كانوا يكذبون وبما اذا قيل لهم دوی د پر عذاب الیم دی په سبب د دې کله چې ویل شي دوی تام چې فساد مکوئ پس مکه کې دوی ما کوئی اصلاح کوم و اذا قيل اذا رازل لپاره د عموم الاوقات اگر شي کلیت لپاره نه خود عموم د پاره ای اذا قيل د مجهول لپاره دا د ضعف د پاره نه دا بلکې دا مجهول لپاره د تعمیم د پاره مجهول او د ضعف د پاره نه بلکې د تعمیم د پاره دا قيل معنا فاعل عام ده فاعل ذکر نه چې ارزو کو ته وای چې لکه فساد وکوا لا تفسدوا فساد په لغت کې وای وتل د یو شی د استقامت نه یا فساد معنا د بے پیدې کېدل خسا کېدل د عرب وای فسادت الثمر
میوه بدبوې شو نو الته د فسادت نه مراد هغه څه دی منه خصاش ولګنه عرب کې فساد سمانه جنگونه کول نظامونه خرابول آبادی نړنګول دې ته ویل کېږي فساد به فساد په مقابل د صلاح کې راځي خطیب شربینی لیکلی دی ار هغه شی چې ضرر پکې او ار ضروري چیز ته کوم د فساد وي لا تفسدوا کې نه دا اسباب د فساد زمانہ فساد اسباب ما پیدا کوي فساد مکوي په لار دي معنا پس مکه کې دلته د فساد سره خاص مکه ذکر اسمان ذکر نه کوي چې فساد مکوي پس مکه اسمان کې زمکه تخصیص ذکر کوي ځکه اسمان کې طاقت دین راشي کنه اسمان کې وس نه راشي دوی قالوا نو دوی وای انما نحن مصلحون یقینا من یو د اصلاح علام امر قبیح دا چې فساد کوي او فساد مسما کوي په اصلاح سره دا د قباحت دی ګره څوک چې ګناه کوي نو ګناه ته ګناه وای کنه دا ګناهګار دی خو ځه خفیف دی او چې یو سړی فساد کوي او به ګناه کوي او ګناه لنوم د اصلاح ور کوي فساد لنوم د اصلاح ور کوي دا غټ ګنده انسان دی او دا غټ کافر دی او غټ منافق دی مصلحون معنا موږ جوړخ کو یا موږ خکار کو تاکید دی پکې انما نحن مصلحون کدا انما تاکید د پاره ده نحن ضمیر فصل د تاکید د پاره ده بل تعریض کې صحابه ته چې فساد موږ نه کو بلکې تاسو کوي اے صحابه لکه مشرکان بدعتین داخله د شکار کوي چې موحدین په فساد باندې مسما کوي چې داخله راغلي دي فساد ته جوړي شر جوړي حالن کې هغه قرآن او حدیث خلکو ته ویا دیو ته فساد نه وي الله پرد کوي الا خبردار انهم يقرن دي جريهم المفسدون خاص دي فسادين دي تابع سجد منافقان او دل تاکید ذکر کوي پرد د قول د دویا الا د تنبیه د پاره د تاکید د پاره الا راضی په مقام د تلبیس کې دی تلبیس کې معنا وای چې رمنګ اصلاح او حالن کې هغه فساد کوي کنه الله وای خبردار دوکم نکی ان او ضمیر فصل اول مفسدون کې الف لام دایراړو اشاره ده دیتا شرط دې په تاکید سره معنا د دې تاکید د دې رچ کې نو په تاکید سره بده دې رات کې ځکه منافقان چې دې تلبیس نه کار اخلي خلک دوکه کوي ته چې پیرت کې نو پډېرو جالب نقطو سره بده باندې رات کې چې د دې ارا شبهه پدې کې جواب شي لکن راوړل لپاره د پیدا وهم چې دوی ولې تسمیه د فساد په اصلاح سره ولې کوي به سوال راځي لا شعور نه پويږي نو نه پويدل خو عذر نه دی چې د شعور نه لري دا خو نه پويږي اسم بس قمقلان خلک دي خیر دی جواب دا دی عدم شعور عذر نه دی بلکې د تحقیق د حق پر خود له حق تحقیق نه کوي بلکې هم د په خپل گمراهي کې ور په مخ دي فسادونه کوي او به فسادونه د اصلاح ويام ذکر الله خبرداري نو مې قرندا منافقان چې هم المفسدون خاص دي فسادین دي ولکن لا يشعرون لیکن د شعور نه لري پويږي نه په خپل فساد باندې الله تعالی